فیسبوک والا نه پوښتنه وکړه د شپې څومره وخت پورې کېنې، د ورځې څومره وخت پورې کېنې. په مجلس د انسانیت د سړیتوب کې چې ناسې تا څه شی شروع کړي. لیکن اوس دا انصاف هم وکړه، هغه عزتمن کلام چې اکرمه رضی الله عنه به کله د هغې تلاوت کو، صفا جامې به واغوستې، غسل به وکړې، خوشبویي به ولګوله، د قبلې په طرف باندې به کېناستو، د سینې پورې به دا کتاب ونیو، د سترګو نه به یې اوښکې لاړې، وایي هذا کلام ربي، دا زما د رب العالمین پیغام دی چې ماله راغلی دی. نو کوم انسان چې د ورځې په قرآن باندې عمل نه کوي، د شپې د خپل نظر په دې قرآن کې بندوي نه، داسې انسان چې کله مړ شي الله د قبر عذاب دله مور کوي. خپل ځان باندې، په خپل خاندان باندې، په خپله کورنۍ باندې لږ ذره رحم شفقت ورباندې پکار دی. د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د احادیثو نه معلومیږي انسان چې کله زنا کوي، دا انسان چې مړ شي همدله الله رب العزت پر قبر کې عذاب ورکوي. د سترګو زنا لیدل، د ژبې زنا خبره، د لاس زنا نیول، د پښو زنا ورتګ، د دماغو زنا د هغې لپاره نقشه جوړول، خاص اندام آخر کې تصدیق کړي. څومره اقسام د زناونو کې موږ تاسو واقع کېږو. ابن عثیمین د ابن باز رحمهم الله د امت مسلمه علما دي، هغوی خپله دا فتوه لیکلې ده چې انسان پر دې ښځې له ګوري، آیا د دې سزا سخته ده که د یو زنانه تصویر له د هغې فلم له کتل، د هغې نه نور شیانو له کتله، نو هغوی دا فتوه لیکلې ده چې د دې تصویر سزا ډېره سخته ده په نسبت سره اول له، ځکه اول که ته هغه ښځې له وګوري او هغه ستا په طرف باندې نظر راکوږ کړي، نو کیدای شي د حیا د وجې نه ته نظر بند کړي، بل طرف یې واړئ. لیکن د زنانه د تصویر نه، د هغې د سیډي نه، د هغې د هغه فلم نه هر قسمه لذت د انسان اوچتوي، د دې زنا څو چنده د هغې نه زیاته ده. ته وګوره څومره زنا کې ته واقع، فیسبوک چې ته خپل خلاصوي، موبایل چې د کوم خلاصوي، ته وګوره چې کوم تصویر ورباندې را روان دی، د امیر صاحب تبلیغي تصویر باندې راغی که نه دی، او بل چا. د سترګو زنا کې ته واقع شوې که واقع نه شوې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه معلومیږي چې کله مړ شوې ته د سترګو په زنا کې ور واقع یي، الله به تعالی د قبر سزا درکوي. دې سره اساسي او بنیادي او بل سبب مخکې موږ ویلې سود. جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي 1 روپۍ د سود دومره زور لري لکه انسان چې 15 کرت د خپلې مور سره زنا وکړي. زنا په خپله ناروا، بیا د متعلقینو سره ناروا، بیا په متعلقینو کې د اقاربو سره ناروا، بیا په اقاربو کې د مور سره ناروا، او بیا 15 کرته. ته اوس سوچ کوه، هغه د حرم قید رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې نشته چې 15 کرت وشي دومره په هغه ځای کې. نو دلیل دی په دې باندې چې سود او دا د رب العالمین د خوا نه دی انسان سره اعلان د جګړې دی چې د سره به الله جګړه وکړي. مفسرین د هغه آیت په تشریح کې 3 قوله ذکر کوي. یو په ورځ قیامت به د انسان راولي، الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه وسلم به مقابلې لري وځي. دویم الله عز وجل دوی له اعلان د جګړې کړی دی، دا د رب العالمین دشمنان دی، یو عمل هم د الله په دربار کې نه قبلېږي. او دریم دی انسانانو په باره کې موږ له رب العالمین داسې ذهن سازي وکړه چې دا زما دشمنان دي او د دوی سره تاسو مقابله شروع کړئ. بل اساسي